صاحب محترم حاجی صاحب شاپور. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب و هیئت اداری و معزز وکیل صاحبانو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رئیس صاحب توجه دی غواړو هر وخت مصروف دی دا موږ چې خبرې کوو. د جمعې په ورځ چې کوم جنایت سوی د په لوګر کې، نو کوم جنایت چې په لوګر کې سوی دا موږ دغسې دغه 18 کاله کېږي د موږ د لوګر ولسونو قرباني ورکړې ده او موږ به بیا هم قرباني ورکوو، بیا به هم ورکوو او موږ دغه جمهوریت نه دفاع کوو. که دښمن هر څومره که موږ سر او مال باندې هغه کېږي، موږ دغه جمهوریت نه ملاتړ کوو او دغه نظام ملاتړ یو. خو راځم دې ته چې د حکومت نه مې دغه زړه بد ده چې دغه کوم جنایت سوی په دې کې امنیتي ارګانو غفلت کړی ده، بالخصوص د امنیتي ملي رئیس چې تیر کالم دغسې یو جنایت را مخکې څه همدغه رئیس د امنیت او اوس هم چې دغه کوم مشکل او کوم دغه جنایت را مخکې څه رئیس د امنیت په دې کې یعنې زه دخیل ګڼم. ځکه یې دخیل ګڼم چې 50 مترۍ کې د امنیت ملي تر څنګه دغه هغه را مخکې کېږي دغه جنایت او دغه کسان چې په حق شهادت رسولی دي، دا ډیر غریبې کورنۍ دي، ډیر مظلوم خلک دي او دغه ټول معاصلینو. نو زه په معاون صاحب امرالله صالح صاحب باندې غږ کومه چې دا قضیه ته وڅېړه، هسې نم د افغانستان ټول غمونه تا په سر اخیستي، دا قضیه وڅېړه. په دې کې امنیتي ارګانونه او امنیتي ملي، بالخصوص امنیتي ملي په دې کې دخیل ده، امنیتي ملي په دې کې داخل ده او بالون نه ده. بالون دغه بالون دی وکتل سي چې دغه موټر د ښار ته په کومه لار راننوت او که چیرته دغسې حال وي د موږ ولس ډېر غریب ولس ده، ډېر بیچاره ولس ده. زه درته قسم خورم چې هغه غریبه کورنۍ ده چې په دوی باندې درسونه ویلي چې بیګا لري د سبا نه لري، هغه د 15 کسان په شهادت ورسول او اوس په هره شپه په حضرې کې جنګ شروع ده او یعنې موږ پرون هم یو شهید ورکړ او نن شپه هم 2 زخمیان ورکړي دي. دې نظام نه موږ ملاتړ کړی ده او رئیس صاحب جمهور خو په ورځ د معاشر هم د دې ذمهوار ده. ولې چې دغه رئیس د امنیت په تیر هغه کې مو 110 کسان زخمیان او شهیدان سو، په دې کې په دغه کې 90 کسان زخمیان او 15 کسان شهیدان سو.